السلام علیکم. څرنګه د مو می سفر وړینه شو ستا برابر دسمبر می سفر وړینه دی په کیم زوی شادي ټول تز د عید مبارکباد ورکوم. ټول می سفر وړینه عیدینه می مبارک شه. الله می ډیر عزتمن کا، الله می ډیر خوشحال کا چې په کیم زوی شادي می سفر وړینه آباد دی خپل کېرنه می سفر دی اکه په خپل وطن شدي او که په بل وطن شدي ټول ته زه د خپل زون ته طرف نه د عید مبارکي ورکوم. د نوې کپڑے چا اعتکاف کړه دا سمره رژینی ولې شوې دي ټوله د میشتو ساله پاک ته میشتو سه عبادتي نرنه قبیلو منظیر کی ټوله ملګری د عید خوشی مبارک شه و میج پاکستان شه سبوتا د خیره عید د نن رشادو. زه خپل عوام ته یو د میسج ورکوم، خپل بنیسی خلک ته د یو میسج ورکوم، خپل پښتنې وړینه ته د یو میسج ورکوم چې د هوای فایرینګ چې کیم دا د دغه نه سپیشل اجتناب وکړي. څرنګه تاسو ته پاته دو چې د میش کې پیکې د میش پښتین په غم شډیب دا هر طرف ته یو د دهشتګردي یغه دی لمحات تر شوي دي میش په باندې شه چې اول خو زه خپل بنیسی وړینه ته دا وایي چې دغه هوای فایرینګ چې کیم دا د یو عجیبه غونډه خوشي دو دغه لی هم چیرې پروزي چا په کېر شه پروزي نو په دنه مخشه د میش په هر دوم دریم کېر شه غم تر شو دا کوشش وکړي چې د هوای فایرینګ چې کیم دا دغه پسا اتو د یو هوای فایرینګ د وجنه کچېره چا په کېر شه غم روغای دا نو د خود ارشای سره دالې دی کړل. نو کوشش وکړي د هوای فایرینګ اجتناب وکړي او سره خپل بنیسی وړینه ته خپل پښتنې ته دا وي چې ګیلې شي کوي ختم کړي. ډیره مختصر غونډه زندگی دو سپیشل د میش د پښتنې ډیره مختصر غونډه زندگی دو خدای ته وګوري چې ټیم داسې پګار گاون شه په محله شه په خپل فیملی شه اچا د چا سره سم ملي ناراضګي دي سه هټ ناراضګي دي د خپل ځړنه سره درې کیه چې بل سیک مې سبب په جنوزه پته هشه سره کښنی او افسوس در په شکای په دانه د بهتره د چنن په خپل ژوند باندې خپل ځړینه صفا کی خپل عزیز تر بیر ګار گاون محله کاس د خپل ځون تر نږدې کیه مفیو نو غوړه کچېره تو په لشه داسه خبره دی اخته ظاهره کا اوه تو نه مفیو غوړي نو مختصر غونډه زندگی دو وړینه د ګیلې شي کوي ختمه کیه او امیش په باندې ګل شه سبوت عید دا په ایڈوانس ایګه تاسو مبارکباد ورکوم. می سفر ورینه چې کیم دی ایګه په لخونن دا ټول می سفر ورینه ته سپیشل د عید مبارکي ورکوم. الله می ډیر خوشحال کا، الله می ډیر عزتمن کا. نو کم سے کم زړه هم مانی نه په میش باندې ودا سرنګ عید وی امیش په باندې ګل باندې چې د میش په باندې شه هر درام کېر جنوزا ور کړی دو هر دریم کېر زخمی ور کړه دا بچیون یتیمون پوتې دي شزه می کونډه پوتې دي چا پلور نشتا د چا میر نشتا د چا میر پلور خويند وړي نه نشتا. نو کم سے کم ډیر په سادګي سره دغه عید تیر کیه مناوي کیه خوشي ورځ دو مناوي کیه بالکل خو په سادګي سره تیر کیه. کم سے کم چې د مصر تیم په آس پاس په دګر گاون شه کیم غمزبلی کېرینه دی کیم کلا دا د ایګه سره په دغه شي یک جهدیو کیه او هوای فایرینګ شه بالکل نو کیه. خدای ته وګورئ د میش د هوای فایرینګ چې کیم د میش د بدامنی یو نشان ده. نو میش پورا من حال کې امن غشتله ولا حال کې چیرې یا چې داسې خوشي یا داسې یغونه کې چې د ایګه سره د بل قوم د بل کلی د بل کېر یغه کېږي د حرمتي کېږي یې د لازاری کېږي. نو په دغه عید سپیشل د ګار گاوند د خورونه خریبونه د یتیمونه بچیونه او د ایګه کېره پتی مې کېره بنده غم تیر شو دا د ایګه په دغه سپیشل خیال وسوتی ډېر ډېر مهرباني. الله مې ډېر عزتمن کا، الله مې ډېر خوشحال کا.